الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، د شعبان مبارک میاشت شروع ده. د دې په فضیلت کې مخکې مونږ بیان کړی وو. نن مختصر یو داسې عمل بیانوو چې هغه ډیر تړلی د شعبان د میاشتې سره. هغه دا چې د شعبان میاشتې ته شهر الصلات وایي، یعنی میاشت د درود شریف. ډیر علما دا میاشت د شهر الصلات په نامه باندې نوموي چې په دې میاشت کې به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف زیات ویل کیږي. ځکه علامه امام ابن ابي الصيف اليمني رحمه الله په تحفة الاخوان کې لیکلي دي چې انه شهر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. دا د شعبان میاشت شهر الصلاة ده، د درود شریف میاشت ده پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې. ولی؟ لأن الآية، ذکر دغه آیات شریف ان الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت فيه. دغه آیات شریف د درود چې رب العزال فرمایي چې په تحقیق باندې الله جل جلاله او د هغه ملائکه یصلون علی النبی، درود شریف وایي پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسې هم پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف او سلام په سلام ویلو سره ووایاست. دغه آیات شریف هم په دې میاشت کې یعنی د شعبان په میاشت کې نازل شوی دی. نو په دې میاشت کې باید درود شریف پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې وویل سي، ځکه دا میاشت شهر الصلات هم نومول شوې ده. او همدا شان دا خبره امام شهاب الدین قسطلانی رحمه الله هم کړې ده په المواهب اللدنیه کې. هغه وایي چې په علماو کې دا میاشت په شهر الصلات باندې نامداره ده، لأن آیة الصلاة نزلت فيه، ځکه چې د دې درود شریف چې کوم آیات دی مخکې چې موږ تلاوت کړ دا نازل شوی دی هم په دې میاشت کې. المواهب اللدنیه دریم جلد کې دا راځي. همداشان دغه خبره امام قسطلانی رحمه الله په مسالک الحنفاء الى مشارع الصلاة على المصطفى صلی الله علیه وسلم کتاب کې هم کړی ده. معزز و مختصره خبره ده چې دا میاشت شهر الصلات ده، یعنی د درود شریف میاشت ده. راځي چې په دې میاشت کې پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې زیات درود شریف ووایو. څومره چې موږ استاد په وسه هغه درود شریف باید ووایو. اسی خود د درود شریف فواید نور هم ډیر زیات دي. یو حدیث شریف په تاسو ته وایم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى علی مره، څوک چې پر ما باندې یو ځل درود شریف ووایي، صلی الله علیه عشره، الله رب العزال پر هغه باندې 10 واره درود شریف وایي. الله رب العزال درود شریف هغه رحمت دی، یعنی الله رب العزال پر د خپل بنده باندې 10 رحمت کوي. نو 10 رحمت چې په انسان باندې وسی او بیا ډیر کامیاب انسان وي. الله به د هر مصیبت او غم هم ساتي. الله رب العزال موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.